سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه د کلمات علمی او تحقیقاتی ادارے مسئولینو د اطلاعات کلتور محترم رئیس صاحب راغلو شیوخو ملمنو قدرمنو محصلینو مسئولینو مجاهدینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما موضوع دا د اسلامی نړۍ د طلایي عصر د بیا ژوندي کولو دپاره څه کول پکار دي. موضوع اگر چې ډیره درازه ده او وخت کم ده، ولې الله عز وجل نه به وغواړو چې په مختصر وخت کې موږ او تاسې په دې موضوع باندې بقدر ضرورت ځانونه پوهېږو. د موضوع نه وړاندې یو یادونه کوم. دلته د یو عصر یادونه وشوله، د اسلام طلایي عصر. فارسی لفظ دا طلا سرو زرو ته ویل کېږي. نو د دې موضوع تشریح په فارسی کې طلایي عصر، په اردو کې ورته ویل کېږي عهد الزرین، انګلیش کې ورته ویل کېږي ګولډن ایج. نو د دې معنا دا ده چې موږ مسلمانانو یو وخت لرل چې الله عز وجل موږ ته د سرو زرو دور او عصر راکړی و. متاسفانه چې بعضې نیمګړتیاوې موږ وکړلې، الله عز وجل د موږ نه هغه زرین دور یوړل او موږ یې د داسې ذلت او د مسکانت او د خوارۍ سره مخامخ کړو. د موضوع نه وړاندې یو یادونه کوم. مورخین دلته غلط شوي دي. تاسې چې کله سرچ وکئ، ګوګل ته ورکئ چې طلایي عصر کوم ده، دوی به درته ووایي چې د 8 میلادي نه تر 14 میلادي پورې دې ته طلایي عصر ویل کېږي. حالانکه په دې عصر کې فقط مونږ یو خلافت درلودل چې خلافت عباسي ده. نو د مورخینو دا یو ډیره غټه غلطي ده چې دوی د مونږ طلایي عصر فقط خلافت عباسي ته وایي. مونږ طلایي عصر په امت محمدي صلی الله علیه وسلم کې 3 طلایي عصرونه لرو. خلافت راشده د مونږ بهترین طلایي عصر و. ورپسې خلافت امویه د مونږ بهترین طلایي عصر و چې خلافت راشده په اساس د قول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې الخلافت 30 سنه 30 کاله و، او خلافت امویه د مونږ تقریبا 90 کاله یا څه د پاسه 90 کاله و. دریم د مونږ طلایي عصر خلافت عباسیه و. څلورم د مونږ طلایي عصر خلافت عثماني و چې تقریبا 800 کاله مونږ مسلمانانو خلافت کړی ده. نو د مورخینو دا لویه زیاته غلطي ده چې دوی خلافت عباسیه ته زرین دوره وایي او طلایي عصر وایي، د نورو ته نه وایي. راځم موضوع ته. مونږ به دغه طلایي عصر یا دغه نړیوال خلافت چې الله عز وجل مونږ ته راکړی و هغه به مونږ څنګه حاصل کړو. نو د دې په ځای چې د پولیټیکل ساینس یا د علم سیاست د ماهرینو اقوال را نقل کم چې دلته فلان سوی، دلته روسو سوی، دلته فلان سوی، مونږ دپاره قرآن عظیم الشان کافي ده چې قرآن ته سر ورښکاره کړو چې مونږ به بیا هغه طلایي عصر څنګه پیدا کوو. آیت کریمه ما تلاوت کړه. الله عز وجل فرمائی وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الارض. په دې آیت کریمه کې الله عزوجل د موږ سره درې بهترین وعده وکړلې. یو وعده سره وکړه ليستخلفنهم في الارض، زبد انسانانو ته خلافت په ځمکه کې ورکوم. وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما